د ننګرهار مرستیال والي مولوي غلام رحمان حیدري د چارو ادارې د اداري فساد سره د مبارزې رئیس مولوي عزیز الله مصطفی په ګډون د مرکز او ولایت یو شمېر مسؤلینو سره په لیدنه کې د ننګرهار اړوند په یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړې او په ګډې همکارۍ ټینګار وشو. ننګرهار کې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې کډوالو ته په بېلابېلو سیمو کې د هستوګنې لپاره ښارګوټي ځانګړي کړي دي. دوی وایي د بېسود ولسوالۍ اړوند خنکي سیمه کې عملاً د ځمکې د ویشت لړۍ پیل کړي او 15,000 کډوالو ته پکې ځمکه ورکړل شوې ده. د افغانستان اسلامي امارت د اطلاعاتو او کلتور وزارت خبر ورکړی چې د کوچني اختر په ورځو کې شاوخوا 2.3 میلیونه سیلانیانو د هیواد له تفریحي سیمو او طبیعي جاذبو څخه لیدنه کړې ده. د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د افغانستان اسلامي امارت سفارت خبر ورکړی چې دغه سفارت له لوري د نقل معلوماتو لړۍ به 15 ورځې وروسته پیل شي. د افغانستان اسلامي امارت په قطر کې د چورلکې لوېدو پیښې له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده.